د هیواد په کچه تر ټولو لوی بیرغ به د هیواد د خپلواکۍ په ورځ جلال آباد کې پورته شي. چارواکي وایي دا بیرغ چې لسګونه متره لوړوالی به ولري د ختیځ ولایتونو سربیره به د کوزي پښتونخوا له ځینو سیمو هم د لیدو وړ وي. په دې بیرغ څه باندې 2 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. ټول لګښت د حکومت له بودیجې ورکول شوی. د هیواد په کچه لومړی خو د اسیا په کچه دوهم لوی بیرغ به د همدې کوچنیو بیرغونو ترڅنګ د هیواد د خپلواکۍ په ورځ جلال آباد کې پورته کیږي. چارواکي وایي په دې بیرغ شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د 45 مترو په طول او د 15 مترو په عرض جوړ شوی چې د جلال آباد تر ټولو په دې لوړه برخه کې به د 100 مترو په فلزي پایو پورته کیږي. دا د افغانانو په پیسو باندې جوړیږي او تقریبي لګښت تر اوسه پورې خو لا اخري شوی نه ده. کله چې خلاص شي دقیق به معلومیږي. تر اوسه پورې 83 لکه افغانۍ په دې باندې مصرف راغلی، څه کم او یا څه زیات دی. د هغې هغه تقریبي لګښت ده. دې بیرغ پایه 100 متره لوړوالی لري چې دا د ټولې دنیا په سطحه باندې به 8م لوړترینه پایه وي او د اسیا په سطحه باندې به 2مه لوړه پایه وي. د بیرغ په خپله د بیرغ پارچه چې کومه ده هغه بیرغ چې په دې کې نصبیږي هغه 25 متره په 45 متره کې ده. د دې چارواکي په وینا چې یاد بیرغ به د لوړوالي له امله د ختیځ ولایتونو سربیره د کوزي پښتونخوا له ځینو سیمو هم د لیدلو وړ وي او ګڼ سیلانیان به یې له بېلابېلو سیمو لیدو ته راځي. تقریبي لحاظ که تاسو چېرته وګورئ اول خو دغه غونډۍ چې ورته انتخاب شوې ده هم د بازار له سطحې نه د دې اوچتوالی ډېر زیات دی او په خپله پایه هم 100 متره ده، 100 متره لوړه ده. بیا په خپله بیرغ چې ده بیرغ هغه 1125 متر مربع تقریبا راځي، 25 ضرب د 15 نو دا هم ډېر غټ دی. په خپله د ننګرهار خواوشا ولایتونو او زه مطمئن یم چې زموږ د ګاونډي هېواد پاکستان د لاندې کوتل د سارک ولسوالۍ او د ننګرهار ټول لغمان او کونړ او نورستان انشاءالله دې ځایانو نه به هم د لیدلو وړ. ننګرهاریان هم لیدو ته د انتظار شیبې شمیري. دوی وایي د هغې ورځې په انتظار دي چې د هیواد ویاړلی ملي بیرغ د ننګرهار له بېلابېلو سیمو ننداره کړي. زمونږ د زمري په 28مه چې زمونږ بیرغ ودرېږي، لوړ بیرغ به ودرېږي، مونږ دې ته ډېر په تمه یو. دې ته په تمه یو د دغه ورځ د رارسېدو لپاره مونږ ټولو ډېر انتظامات نیولې دي. مونږ د ننګرهار خلک دې بیرغ ته ډېر خوشحالي لري او دا بیرغ به چې د تورخم سره هم ښکاري، له حصارک سره هم ښکاري او نور خلک ورته ډېر په تمه ول چې دا بیرغ به څه وخت راشي او بیګا شپه په خیره ورسېده. ننګرهار کې د دې لوی بیرغ د پورته کېدو تابیا په داسې حال کې ده چې سږ کال د لومړي ځل لپاره د هیواد ولسمشر د اسد اومه د بیرغ ملي ورځ نومولې او له دې وروسته به هر کال دا ورځ د هیواد په کچه نمانځل کېږي.